نو دا مغه نسل دی چې را روان دی تر اوسه پورې. که تاسو خیال وکئ دا شرک په دوه قسمه دی. یو شرک دا دی چې سړی مخامخ چاته خدای ووایي. یو شرک دا دی چې کم کار د خدای دی او هغه ته د بنده نه وغواړي. کم کار چې د خدای دی او هغه ته د بنده نه وغواړي. او بیا لوی د مشرک بچی هغه یي چې هغه تا ته ووایي چې زه به تاله روټۍ در کوم. تاسو په دې پاکستان کې وګورئ اوس نږدې ورځو کې الیکشن تیر شوی دی. هر یو ممبر به چې کوم کلي ته لاړو یا کوم ځای به جلسه وه نو هغه به دا نه وي چې رونو زه به دا وکم زه به دا وکم زه به دا وکم. ویل به که نه به ګونګیان کېږئ ما ویل به که نه به زه به دا وکم زه به دا وکم زه به دا وکم. که دا درته یاد نه دا خو درته یاد وي که نه چې بوټو صاحب څه وخت کې تشریف راوړو نو هغه دا ټول پاکستان په مخ اغستی و او د روټي کپړې مکان وعده یې کړې وه زه به روټي او کپړه مکان ورکوم. نو صاحب دا دنیا ورپس چاله روټۍ او کپړه او مکان ورک. نو روټۍ او کپړه او مکان ورکول د انسان کار دی که د خدای کار دی؟ او دا وعده انسان کړی و او بل انسان په عمل وکړو که نه نو دبی ہوئی زبان سره تاسو ټولو شرک کړی. خیال هم راغی معنوي طور باندې مونږه مشرکان شوي ځکه چې کم کار د خدای دی هغه مونږ د بنده نه غوښتی دی او چې د بنده نه هم غوښتی دی نو دا شرک. یو د پښتو مثال و پلار او زوی ناست دي او ته د پلار په مخ دا ووایې چې د پلار سره دې څه دي که څه دي خو دا زوی به یې ماله راکوي. پلار به دا برداشت کړي د زوی دا خبره به برداشت کړی شي چې هلکه پلار زه یم او د پلار په موجودګۍ کې ته زما زوی ته څنګه وایې چې دی به زما ټول کارونه وکړي او دی به راته دا وکړي او دی به راته دا وکړي. نو الله 24 غنټې تا سره موجود دی 24 غنټې او تا د خدای په مخ کې وویلې چې زه به دا کار وکم او ورته ناستو خلکو په یقین وکړه نو تاسو ټولو د خدای بې عزتي کړې ده که نه ده؟ نن چې پاکستان سیټ کېږي نه او د ښې ورځې مخ نه ګوري انشاءالله ګوري بم بایسکوپونه درته بیا کولاو شو ګوري بم نه. د هغې وجه دا ده چې معنوي طور دا ټول قوم د قوم په شرک کې مبتلا دی. د الله په موجودګۍ کې د هغه هغه لویوالی د هغه هغه عظیم شان د هغه هغه عظیمه ورکړه ټوله درګذر کړی شي او هغه تمه ته د انسان نه کې او بیا د داسې انسان نه کې چې په خپله غلي په خپله غلي. دلته زمونږ د بالا ماڼۍ کې یو دی نو هغه د الیکشن په ورځ باندې دغه داسې او ترې او ترې منډې وایي په دې سړک باندې کله داسې منډه کي کله داسې منډه کي وخېجئ ډاکسن ته او شبه او شبه. نو په دې سن 88 الیکشن کې مې ته پوښتنه ماښام وکړه ما هلکه کارو شو ویلوجي مالا چې چاله دې منډې والې ته خو نن ډېر ستړی شوی نو بېګاله به په خپل ډبل بیډ کې لږ تا سملی چې لږ ارام وکړې. ډبل بیډ پېژنئ په خپل ډبل بیډ کې به تا لږ سملی چې لږ ارام وکړې. وار ویل مونږ بنګلې ته نږدې نه پرېږدي ویل چې په بنګلې نو مل خدای دې په شرمونو وشرموه هسې دې ټوله ورځ په منډو تېره کړه. دا هغه قوم دی. تاسو خیال راغی بل دا چې په خبره نه پوهېږي هر سړي پورې کاڼی تړلی دی سر نه دی نه پکې عقل شته نه پکې سر شته نه پکې مازغه شته نه پکې سوچ شته نه پکې فکر شته په خبره نه پوهېږي. اوس دا د جمعې چوټي شوې ده چوټي ده که ختم شوې ده صاحب او دا خلک دي چې ما نه تپوس کوي یاره چې دا ښه کار وشو که بد کار وشو یو د جمعې ورځ وه ډېره ښه ورځ وه مبارکه ورځ وه. تاسو په ایمان ووایئ چې دې ته مبارکه تاسو وایئ دې ورځې ته مبارکه ویلي د دې جمعې دا شپه په پاکستان کې مبارکه وي که د ډمتوب شپه وي که د کنجرتوب شپه وي ورځې ته یې ګوري چې د ډمتوب او د کنجرتوب ورځ. اوس ودونو مدونو باندې لا پابندي نه ده لګېدلې صاحب نن مې کته صاحب دا د سټمارې زامن چې ګوري ګنټې په لاس کې او ودونو ته روان یو نه مې تپوس وکړو ویلې ګنټه چې څوک یوسي نو و خلک ورغاړي وځي په خیر رالی دلته کښېنئ دا چې ګنټې نه ورغلی ستړي مشي ورته نه کوي. خدای ته وګورئ کله خو سړي مشئ. رحمان بابا وایي تره بدې ورځې پورې به جفا کړې تره بدې ورځې پورې به جفا کړې که به مخ د وفا هم چرې پیدا کړې
تر قیامت به نه سړی تر قیامت به در کې سړی توب نه راځي تر ابد ورځې پورې به جفا کړې کب مخ د وفا هم چرې پیدا کړې معشوقی کل وفا کل جفا کا معشوقی کل وفا کل جفا کا میں باید چی کل حغاو کل دا کری ماستا خود دے و ہر چاوت استائلے دا آسمانونو تا اشارہ دا ملائکوی چی یا اللہ دا بنی آدم ما پیدا کوا ولی قتلو نبکی غلی بکی ڈاکی بکی زنا بکی دیو بالمال بخوری یا اللہ میں پیدا کوا اللہ ورتوی قال انی اعلم ما لا تعلمون ز پوئیگم چی تاسو نہ پوئیگئی نستاد خوی صفت پا عالم ارواح کی خدای کڑے ہو ملائکو تا چی ماستا خوی دے و ہر چاوت استائلے اسے نچی میں پدرس جہان رسوا کڑے ما خستاد خوی دنیا تا صفت کڑے دے خدای تو گورا چی رسوا میں نکی اس چی تاسو تا ملائکی گوری او سو وقت کے صادر نہ اخلی ایک کرامن کاتبین در تپوگو باندی کینولی او تا تکم کارو نکے او ملائکی لکی چی یا اللہ داغا بنی آدم دی چی تا پی منگا رٹلی وہی بکنا بول داغا بنی آدم دی چی تا پی منگا رٹلی زما عزیزانو لگ دی گریوان کی او گو رئی سو چکئی چی دا منگ سکو دا زمان سا عقیدہ دا قسم پا خدای دے یورن خیر غختو بادشاہ پلارا تیرے دو ورطا ادرے دو ویل حافظ صاحب سکار کے ویلی جی قرآن میں یاد کرے دے او غریبی میں خیر غوارم ویل قرآن دی یاد دے او خیر غواری بادشاہ حق بخشو چو قرآن غند خزانہ ستا پسینہ کے پرتا دو تا خیر غواری نیلی سی بس وینی وہ جیل کی واچول چی جیل کی واچولو دشپے ورطا بادشاہ را گئے او یو کانے راوڑو ورته کانے کې خو حافظ صاحب ویل دا کانے می درته کې که سحر لدی دا کانے سره زر کړي نو په خدای می دې قسمی چې ټوکړي ټوکړي دې کم دا کانے بسر زر کې کو د دې زمانه حافظانو ته چې وې دا کوټه کې بناستي اوس راوي باسم د حافظانو ته چې وې چې دا کانے سره زر کم کومه څنګه سره زر کم دسه بوئی کنه بول کومه څنګه سره زر کم حافظ صاحب سره زر کې به کې ني وجنم دي نو څنګه کما اوس ګوره د بادشاہ ایمان داو کنه د بادشاہ ایمان داو د بادشاہ دا ایمانو چې کانه سکه چې د کانی نه د پیغمبر د شهادت आवाजونه راوتی دي ابو جهل کانی په لاس کې راوړه او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی چې اوه ته چې پیغمبر زما د لاس کې سدي هغه ورته زوم چې ستالاس کې سدي او کدا ستالاس کې سدي دا په خپل وای زوه ولنه دا زما لاس کې چې سدي دا نشي ویلې تیر وایا پیغمبر ویلم دا ستالاس کې چې سدي دا به وای چې مونږ څه شي د لاس ته په ګوته اشاره وکړه چې اشاره وکړه د لاس د نن आवाज راغی چې لا اله الا الله محمد رسول الله دا ابو جهل په لاس کې مونږ کانی یو دومره یو کانی ابو جهل پس مکه وشته ول په دیم جادو چلولو مولانا روم وی سنگہا اندر کفے بو جہل بود سنگہا اندر کفے بو جہل بود گفت اے احمد بگو تا چیست زود وہ زما دلاس کی سدی کانو چوئی لا الہ گفت الا اللہ گفت گوہر احمد رسول اللہ صفت کانو اس حفظ توایا دا کانے بسر درکے گی نی وجنم دے بیڑا پا ظالمان واوڑی اپی جی سے ابوالی وی چو کانے سر درکا حفظ دشپے سوچو کو چې ما سره بل څه دي چې زه پکانې سره درکم او دا قرآن راته یاد دی دا به پې چوف کم چې هر څه کی ماسخوتن الحمد نه شروع وکړه سهار چې بانګونه کېده من الجنة والناس ته ورسېدو
او پکانی چوف که چې خدای تبه مې اوس بچکې ما سره خو بل څه نو سار چې بادشاہ راغی ورته چې ګوري کاڼی د سرو زرو دی ویل حافظ صاحب دا کاڼی سرو زر شو دا واله چې بیا خیر ونه غواړې تا سره خزانه ده قرآن کاڼی سره زر کوي کاڼی خو کاش چې قرآن په دې المارو کې پروت نه وي او د خلکو په سینو کې وي کاش